تازه او نوې خبر ولې د لوبډلې له اعلان وروسته همیشه غوراوي کمیټې له غبرګونونو سره مخ وي. آیا د دې تاریخ حقیقت نه خبر یاست؟ که ځان خبرول غواړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په خپله به پوه شئ. ګرانو زړه ته رانږدې مینوالو، یو ځلې بیا مو په سلامونو هرکلی کوم. د تیرې جمعې په ورځ افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د ویسټ انډیز پر وړاندې یو ورځنیو او شل اوریزو سیالیو لپاره 14 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د غوراوي کمیټې مشر انډي مورس د لوبډلې نوملړ په اړه ویلي چې په کورنۍ او نړیوالو سیالیو کې ځلیدونکي او هغه لوبغاړي چې تخنیکي درلود اخیستل شوي دي. خو د لوبغاړو د نوملړ له اعلان وروسته د کرکټ مشهورو شنونکو، د کورنۍ سیالیو زونونو مشرانو او ځینې نورو لوبغاړو د غوراوي کمیټې پر پریکړه نیوکې کړې دي. دا لومړی وار نه دی چې د غوراوي کمیټې له اعلان وروسته دوی له سختو نیوکو او غبرګونونو سره مخ کیږي، بلکې له دې وړاندې هم څو ځل تکرار شوي دي. دا د غوراوي کمیټې دوه ګونی چلند او ناسم ښکارندویي کوي. د ویسټ انډیز پر وړاندې سیالیو لپاره د لوبډلې په نوملړ کې د حشمت الله شاهدي، منیر کاکړ، نجات مسعود او نورعلي زدران نه شاملېدل په پراخه کچه غبرګونونه راپارولي او د غوراوي کمیټې دغه پریکړه یې بې بنسټه او پر دلیل ولاړه نه ده بللې. حشمت الله شاهدي د افغانستان لپاره په تیره اوږده موده کې یوازینی لوبغاړی دی چې تخنیکي لوبه ترسره کوي او د افغانستان لپاره تر ټولو زیات اوسط لري. نوموړي په نړیوال جام کې د سختو لوبډلو پر وړاندې 3 نیمه سلیزه ووهلې. د راپورونو سره سم غوراوي کمیټې د حشمت شاهدي په اړه ویلي چې پخوانی مشر روزونکی فیل سیمنز چې اوس د ویسټ انډیز روزونکی دی، د حشمت شاهدي په تخنیک پوه دی او نوموړي به ونشي کړی سمه لوبه ترسره کړي. همدا لامل دی چې نوموړي له لوبډلې لرې کړل شوي. خو یو شمېر شنونکي دغه پریکړه د شاهدي په اړه بې بنسټه بولي. دوی وایي که چیرې فیل سیمنز د شاهدي په تخنیک پوه دی، باید له نیمې زیاته لوبډله کېنول شي چې د فیل سیمنز تر روزن مشرۍ لاندې سیالۍ ترسره کړي دي. دویم لوبغاړی تګړه توپوهونکی او ویکټ کیپر منیر کاکړ دی چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په کورنۍ سیالۍ او لیسټای یو ورځنۍ او شل اوریزو لوبو کې لوبیږي. خو پر ځای جاوید احمدي چې یوازې په سږنۍ شپږیزه لیګ کې ښه وځلېد، په لوبډله کې ځای وموند. منیر کاکړ د یادې پریکړې په اړه غبرګون څرګند کړ. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، بالا خو بله لار نسته، همدا یوه لاره سته چې در پرېږدو. دغه راز نوموړي د تلو نیوز سره په مرکه کې ویل چې په کورنۍ هر ډول سیالیو کې خپله وړتیا ثابته کړې ده، خو نه پوهېږي چې ولې غوراوي کمیټې ورسره دوه ګونی چلند کوي او دوی د لوبغاړي انتخاب لپاره نور کوم معیار ټاکلی دی. کاکړ زیاتوي چې کرکټ بورډ د نوموړي په غبرګون له ده سره رابطه نه ده کړې، خو د غوراوي کمیټې مشر انډي مورس سره په پیغامي رابطه کې راته وویل شول چې په بنګلادیش کې په یوه سیالۍ کې نه ځلیدل او یو کیچ غورځول د لرې کولو لامل دی. زه نه پوهېږم په یوه سیالۍ او یو کیچ غورځولو څرنګه د یو لوبغاړي په یوه لوبلړۍ کې 800 منډې هېرې شي. ویل کېږي چې د منیر کاکړ په اړه د کرکټ بورډ غړی او سیاسي چارواکي ضیاء الحق امرخیل د پریکړې څېړلو امر کړی دی. د نجات مسعود او نورعلي زدران په اړه هم تر دې د غوراوي کمیټې څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې د شپږیزې سیالیو پر مهال راشد خان ویلي و چې هر هغه لوبغاړی په لوبډله کې ځای ومومي چې په شپږیزه لیګ کې ولوبیږي. نجات مسعود په شپږیزه لیګ کې تر ټولو زیاتې ویکټې اخیستونکی لوبغاړی و. نوموړي په 8 سیالیو کې 11 ویکټې واخیستې. دغه راز نورعلي زدران چې د تخنیک سره سره د یاد لیګ تر ټولو زیاتې منډې جوړونکی لوبغاړی و. نوموړي په 7 سیالیو کې په 80 اوسط سره تر ټولو زیاتې 354 منډې جوړې کړې. د بیلابیلو شنونکو او کرکټ پوهانو په وینا په غوراوي کمیټې کې خو یا انډي مورس د سختې شکر ناروغۍ له کبله نشي کولی لوبغاړي په بشپړ ډول وڅاري او یا هم د نورو فشارونو له کبله لوبغاړي انتخاب کیږي. د یادونې وړ ده چې د لوبډلې په نوملړ کې د جاوید احمدي، اکرام علي خیل، فرید احمد ملک او حضرت الله زازي په انتخاب غوراوي کمیټې له غبرګونونو سره مخ ده. ویل کېږي دا هر څه په کرکټ بورډ او غوراوي کمیټې کې د غیر تخنیکي کسانو د موجودیت له کبله رامنځته کېږي چې د معیار په اساس نه بلکې د تربګنۍ او اړیکو پر اساس لوبډله انتخابوي. نو دوستانو، تاسو څه نظر لرئ؟ لاندې په کمنټ کې راسره خپل نظر شریک کړئ. تر بیا ښې چارې.